د جنوبي پښتونخوا په پښتونمې ښار چمن کې پرون مازدیګر د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه یو پراخ ولسي پاڅون ترسره سو. و یاد پاڅون ته د دغه غورځنګ د مشر ښاغلي منظور پښتون په ګډون د یاد غورځنګ مرکزي او ایالتي مسؤلین او ګڼ شمېر ولسي وګړي ورغلي وو. د ښاغلي منظور پښتون وینا تر ډېره بریده پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ د محدودیتونو او پر ستونزه ورټوله. هغه وویل د چمن او سپین بولدک پر دروازه هر ورځ پښتانه ځورول کیږي او په بې رحمانه توګه ظلم ورسره کیږي. د دغې ښار په دې دروازو کې د دغې ولس هره ورځ سپکاوی کیږي. یو خوا د چمن ګیټ دی، په چمن ګیټ باندې د چمن د کویټې نه تر کندهار سره ولسونه دا خپل تګ راته کوي. دلته په دې ګیټ باندې هره ورځ د فوجیانو د بوټونو لاندې غورځېږي. ښاغلي منظور پښتون همدا راز زیاته کړه لار وبر یوه خاوره ده، یو خلک دي، هېڅوک دې د بېلولو خوبونه نه ویني. دا به یو وطن وي، هېڅ راته په زور باندې په سپکاوي باندې په ضلالت باندې دا ولسونه نشي سره بېلولی. دا یو قام دی، دا په منځ کې رښتې لري، دا په منځ کې خپلواني لري، دا د یو بل درد سره محسوسوي. و دغه د ولولو ډک ولسي پاڅون ته د غورځنګ ځینې نورو غړو هم د پښتونخوا وطن پر روانې ناکرارۍ ویناوې وکړې او له نړیوالې ټولنې د سولې د ټینګېدو او د پښتون ملت د سر د خوندي کېدو غوښتنې مطرح کړې. پی ټي ایم غواړي دغه چې ته په چغې سترګې ژوند وکړې، ته په مېړانه ژوند وکړې، ته یو تر مخې ته په ټیټې سترګې نه وې روان. پی ټي ایم لګیا دښته دی چې دا تر مخه درته ټیټ سترګه وي او ته په چغې سترګې روان وې او ته په چغې سترګې کاروبار کوې. کومه بدامني روانه ده، دا یوازې د چمن ښار بدامني نه ده، دا بدامني د جنوبي پښتونخوا په هر ښار کې تقریبا اوس ډېره عام خاص شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې دا ډول غونډې کوي، بلکې له دې څخه وړاندې یې هم سترې جلسې او غونډې کړې دي. د پاکستان حکومت تر دا مهاله د پروني پاڅون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې څخه وړاندې یې پر غورځنګ ګڼ تورونه لګولي وو چې د غورځنګ لخوا بې بنسټه او دروغ بلل سوي دي. سمیع الله غفران، نن ویسل، جنوبي پښتونخوا، چمن.